درنو اوریدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مشئ ستاسو پام راوړم تازه لنډ او اجلو خبرونو ته د کابل پر هوایي ډګر د تیر ماښام 2 چاودنو له امله د وژل شوو شمېر تر 90 تنو اوښتی او تر 300 نور ډېر پکې ټپیان شوي دي. په وژل شوي کې 14 تنه یوازې امریکایي سرتېري دي. د برید مسؤلیت د عیش پر غاړه اخیستی. بلخوا بیا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل هوایي ډګر کې تیرې چاودنې غندلې او ویلي دي چاودنې په هغه ځای کې شوي چې مسؤلیت یې د امریکایي ځواکونو پر غاړه وي. اعلامیه وایي اسلامي امارت د خپلو خلکو امنیت او ساتنې ته کلک متوجه دی او د شر غوښتونکو کړیو مخه به په کلکه سره ونیول شي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل د هوایي ډګر پرونی بریدونو یو تراژیدي بللې او ویلي دي چې دې بریدونو ته هیڅ وخت باید اجازه ورنه کړای شي. ټرمپ پر اوسني ولسمشر جو بایډن په افغانستان کې د ورن کړکېچ په اړه سختې نیوکې کړي او وایي چې جو بایډن په دې ماموریت کې فاتح راغلی دی. بلخوا بیا ولسمشر بایډن تېره شپه یو ور بیا افغانانو ته په پیغور وویل چې دا هیواد هیڅکله نه دی یو موټی شوی او هیواد کې میشتو قومونو هم کله ګډ ژوند نه دی کړی. بایډن په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې پرون د طالبانو یو لوړپوړی غړی شیخ شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل چې افغانستان کې د امریکا شومې موخې ناکامې شوې. لومړی دا چې غوښتل افغانستان ته ځې کړي چې ویې نه توانید او بله ستره موخه یې دا وه چې امریکا د خپل ماموریت په پای کې افغانستان د سوریې او عراق په څیر ویجاړ کړي چې په دواړو موخو کې ناکام او راتلونکې اونۍ یې د پوځي ماموریت پای دی. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت لنډ او مهمو خبرونو ته د داسې نورو مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل حتمي درسره سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه. خوشحال اوسئ.